د امریکا د کرکټ نړیوال جام د ویزې انټرویو سوالونه او ځوابونه. نو دا یو ډیر مهم ویډیو ده، نو هیله ده چې ویډیو تیر نه کړئ، نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې څه کال د کرکټ نړیوال جام به په ویسټ انډیز او په امریکا کې ترسره کیږي. د امریکا په نیویورک، په ډالاس او په میامي کې ترسره کیږي. نو دا یو بهترین چانس ده تاسو لپاره چې دغه ویزه تاسو ترلاسه کړئ، ځکه چې امریکا څه کال د همدغه د کرکټ نړیوال شلاوري جام لپاره د 1 میلیون څخه زیات ویزې په نظر کې نیولې دي. نو دا تاسو اوس وخت ده چې تاسو ژر تر ژره ځان راجستر کړئ. خو دغه ویزې ټول انټرویو بیس ویزې دي. نو دغه ویزه اخیستل ستاسو د انټرویو پورې تړلې ده. نو که چېرته تاسو انټرویو دقیق ډول ورکړئ، نو 100% زه په دې باندې مطمئنه یم چې دغه ویزه تاسو ترلاسه کولی شئ. نو چې کله تاسو انټرویو دپاره ځئ، مکمل تیاری سره تاسو انټرویو ته لاړ شئ. مکمل دا چې کوم انټرویو کې هلته سوالونه ترسره کیږي، هغه سوالونه باید تاسو مخکې نه یو ځل کتلی وي. هغې نه وروسته باید تاسو په خپل ذهن کې د هغې لپاره ځوابونه پیدا کړي وي. بیا هغې نه وروسته چې تاسو انټرویو ته ځئ، نو تاسو کولی شئ ډېر په منظم ډول تاسو انټرویو ورکړئ. بل یو خبرې تاسو متوجه اوسېږئ چې کله هلته تاسو انټرویو ورکوئ، نو انټرویو لفظ په لفظ تاسو ځواب کوئ. داسې نه چې هغه تاسو نه یو سوال کوي، نو تاسو هغه په ځواب کې دا خبره ډېر زیات اوږدوئ، دې طرف ته ځئ یا خوا طرف ته ځئ. نه، فقط چې سوال کوي همغه سوال په مطابق لنډ ورته ځواب ورکړه، مختصر. چې څومره خبرې ډېرې کوي، بیا د همغه د خبرو څخه د نور سوالونه پیدا کېږي. دا کیدای شي چې تاسو بیا څه مشکل جوړ کړي. نو دا د سپورټس ویزا ده. نو په دې کې چې فقط تاسو انټرویو سم ډول ورکړئ، نو تاسو دغه ویزا ډېر په اسانه ډول تاسو اخیستلی شئ. دغه ویزې دپاره تعلیم شرط نه ده. نو دغه ویزې دپاره کوم آیلټس او ټوفل پکې ضروري نه دي. دغه ویزې دپاره ژبه ضروره نه ده، نو ځکه چې ته خاص کوم ډاکومنټ ورته نه پکارېږي. اوس راځو دې ته چې په انټرویو کې څه سوالونه پوښتنه کیږي او تاسو باید څه ډول ځوابونه ورکړئ. نو لومړنی سوال دا په انټرویو کې تاسو امریکا ته څه دپاره ځئ. نو چې کله دا پوښتنه تاسو څخه وکړله، نو تاسو به ورته دقیق ډول همدا لکه څنګه چې تاسو پته ده چې دلته کرکټ نړیوال جام به هلته ترسره کیږي، دا د سپورټس ویزه ده. نو تاسو به ورته وایئ چې زه هلته د کرکټ میچ کتلو دپاره ځم. نو تاسو ته باید د کرکټ هغه میچ تاریخ چې په کوم ښار کې ترسره کیږي، په کوم ځای کې ترسره کیږي، په کوم تاریخ کې ترسره کیږي، په کومه ورځ کې ترسره کیږي، دغه مکمل ډیټیل باید تاسو سره وي. نو ته به د دې په ځواب کې ورته وایي چې فرض مثال انډیا پاکستان میچ ده، په دغه تاریخ په فلانکي ښار کې، نو دغه میچ کتلو دپاره زه ځم. نو زما مقصد یوازینی همدا ده چې زه لاړ شم او امریکا ویزیټ کړم او همدارنګه زه دغه کرکټ میچ زه وګورم. نو فقط لنډ ځواب، نور ډېر ډیټیل ته به تاسې نه ځئ. نو په دوهم سوال کې هغوی درنه پوښتنه کوي چې څومره وخت هلته پاتې کېدل غواړي. نو په دې کې یو خبرې ته تاسې متوجه اوسېږئ چې د هوټل ریزرویشن به فقط د 4 ورځو دپاره به تاسې کوئ. د 4 ورځو ریزرویشن به تاسې کوئ هلته هوټل. چې کله دغه پوښتنه تاسو څخه کېږي چې هلته ته څومره وخت پاتې کېدل غواړې، نو ته به ورته وایې چې زه فقط 4 ورځې پاتې کېدل غواړم، دا مې هوټل ریزرویشن ده. 2 ورځې مخکې د میچ څخه 1 ورځ به میچ ګورم، بیا بله ورځ 1 ورځ به هلته نور یم او بله ورځ بیا بېرته راځم. نو فقط 4 ورځو ریزرویشن به م کړي وي. نو 2 ورځې مخکې د میچ څخه 1 ورځ به میچ ګورئ، 1 ورځ به بیا پاتې یاستئ او بله ورځ به بېرته راځئ. نو دغه سوال هم ورته مختصر ډول ورته ځواب شو. هغوی ته کوم سوال په دې کې نه پیدا کېږي. نو دریم پوښتنه کې هغوی تاسو نه پوښتنه کوي چې ته څه وظیفه لرې، څه کار کوې، ستا انکم څه شی ده. نو ستا د کاروبار او د انکم په اړه تاسو نه پوښتنه کوي. چې د دې سوال نه هغوی مقصد دا ده چې هغوی ته معلوم کړي چې آیا ته چې دغه امریکا ته اوس ته روان یې، ته خپل ځان سپورټ کولی شې که نه. ته دا د ټکټ مصارفات څوک ورکوي، هلته چې ته 4 ورځې ته هلته پاتې کېږي، د هغې مصارفات ته کور کولی شي که نه. نو چې ستا کومه وظیفه وي، فرض مثال که ته بزنس لرې، که ته کومه وظیفه لرې، نو طبعا ته به ورته وایي چې فلانکی ځای که زه وظیفه لرم یا زه بزنسمین یم، نو زه دغه مې بینک اکاونټ ده، نو په بینک اکاونټ کې دومره زه پیسې لرم، نو خپل مصارفات زه په خپله کور کولی شم. نو څومره مصارفات چې راځي، نو زه په خپله کور کوم. نو په دې کې ډېر زیات دغه ډېر ډیټیل ته تاسې مه ځئ. او د انکم په اړه تاسې د خپل کلنی انکم په اړه ورته ووایاست. نو کیدای شي ستاسو میاشتنی انکم به کم وي،
نو تاسې داسې مه کوئ چې هغه ورته وایي چې والا زه میاشتې دونه پیسې زه ګټم دلته وظیفه لرم او دومره معاش ماته راکوي. نه، تاسې خپل کلنی انکم تاسې ورته ووایاست چې کلنی انکم خو طبعا لږ ډېرېږي، نو هغوی ته هم دغه پته لګېږي چې والا د خپل ځان سپورټ کولی شي. چې هلته ځي فرض مثال دلته وظیفه لري یا دلته دا بزنس لري، نو دی کولی شي چې خپل مصارفات ټول کور کړي. نو دا بله پوښتنه وه. او څلورمه پوښتنه کې راځي، هغوی تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسې په خپل ملک کې ستاسو فرض مثال ستاسو فامیل چې چېرته ده، ستاسو په خپل تاسې په خپل ملک کې فرض مثال نور څه لرئ. نو هغوی د دې پوښتنې نه مقصد د دوی دا دی چې دغه سړی چې هلته امریکا ته ځي، فرض مثال داسې نه چې د دې ټول خپلوان به هم هلته وي، فامیل به یې هم هلته وي، او دلته خاص دی نه به کوم کور به هم نه لري او جایداد به هم نه لري. که چېرته دا سړی امریکا ته لاړ شي، دی همالته پاتې کېږي او بېرته نه راځي. نو تاسې به ورته وایئ چې فرض مثال ورته وایئ چې زما ماشومان دلته دي، زما ښځه دلته ده، زما کور دلته ده، زه دلته بزنس لرم خپل مملکت کې، دلته مې خپل بزنس ده، دلته زما ځمکه ده، دلته مې خپلوان دي. نو هغوی ته هم دغه سوال ورته کلیر کېږي چې په دې باندې دوی پوهېږي چې والا دا سړی دلته پښې هم دلته د دې محکمې دي، دا نه غواړي چې هلته پاتې شي. که چېرته تاسې هلته خپلوان لرئ هم تاسې ورته مه وایاست چې دلته موږ خپلوان لرو. نو ورته وایي چې ما ټول خپلوان هم دلته دي، ټول فامیل، کور، حساب کتاب، بزنس، وظیفه زما هر څه دلته ده. نو هغوی ته دا کلیر کېږي چې دا سړی هلته لاړ بېرته راځي. نو پنځم سوال کې هغوی درنه پوښتنه کوي چې آیا ته په امریکا کې هلته کوم دوست یا خپلوان، کوم ورور دی، کوم خور دی، کوم څوک هلته لري په امریکا کې؟ نو ته باید ورته وایې چې نه زه نه لرم. ځکه چې که چېرته ته ولرې نو ورته وایي چې فلانکي ځای کې فرض مثال یا زما ورور ده، یا ته به دا فکر کوي چې والا دا په دې کې لږ سپورټ وکړي ما سره، چې زه ورته وایم چې فلانکي ځای کې زما ورور ده یا زما هلته خپلوان دي. دا هغوی برعکس فکر کوي، برعکس په دې فکر کوي چې هغوی سره دا فکر کوي چې والا دا لاړ دا به لاړ شي خپل دوست خوا ته به یې لاړ شي، فرض مثال پلار یې هلته وي پلار خوا ته راشي، یا که ورور یې هلته وي ورور خوا ته لاړ شي. نو دا مشکل جوړ شي چې فرض مثال دی په خپل وخت بېرته خپل وطن ته رانشي. خو ښه خبره به دا وي چې ورته وایي چې زه هلته څوک نه لرم. نو فقط زما یوازینی مقصد دا ده چې هلته زه ځم فقط کرکټ میچ به ګورم او امریکا به وزټ کوم او لږ ګرځم به، فرض مثال لږ چکرې به وهم او طبعا کرکټ میچ به هم ګورم. دغه 4 ورځې به زه هلته تېروم او بېرته به خپل وطن ته به راځم. نو چې کله دغه انټرویو سوالونه هم دغه دقت ډول چې څرنګه ما تاسو ځواب کړل، نو دا ډول تاسې مکمل سوالونه تاسې ځواب کوئ، نو 100% په دې باندې زه مطمئنه یم چې ستاسو ویزا نه ریجیکټ کېږي. ځکه چې په دې کې تر ټولو دغه مهم پوښتنې همدا دي، دا 5 انټرویو سوالونه چې ما کوم تاسو سره شریک کړل، نو تر ټولو هغه مهم پوښتنې همدا دي. که چېرته تاسې دغه مهم پوښتنې ورته ځواب کوئ او د انټرویو ته د تلو نه مخکې تاسې منظم ډول تیاری نیولې وي، تاسې دا سوالونه ځان سره ذکر کړي وي، هغې نه وروسته په خپل دماغ کې ښه ورته ځوابونه هم پیدا کړي وي او ښه آمادګي او ښه په تیاري سره تاسې ورته لاړ شئ، نو د امریکا ویزا لکه څنګه مخکې ما تاسو ته وویل چې دا د انټرویو بیس ویزا ده. نو که چېرته تاسې انټرویو دقت ډول سره تاسې انټرویو ورکړئ، نو ستاسو ویزا نه ردېږي. که چېرته انټرویو کې تاسې ګډې وډې تاسې ووایئ، نو په سوال نه سوال پیدا کېږي، بل سوال نه بل سوال پیدا کېږي، نو ستاسو انټرویو به هم اوږد شي او طبعا هغوی په یو سوال نه بل سوال کې به تاسې بند کړي. چې په یو سوال کې هغوی ته لږ شک پیدا شو، نو خپل ځان ته د کار وکتو، بیا په مشکله ده چې ته ویزه واخلې. او که چېرته کوم سوال کوي همغه سوال په مطابق لنډ ځواب ورته ورکړي، نو پرې کې بیا هېڅ مشکل نشته. لکه څنګه چې ما تاسو ته دغه ځوابونه وښودل، همدغه ځوابونه تاسې په دقت ډول تاسې ځان سره تکرار کړئ او ځان سره دغه ځوابونه تاسې ونیسئ. نو انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به دغه معلومات زه تاسو سره شریکوم چې د هوټل ریزرویشن او دغه ټیکټ دغه کتل او د دې ریزرویشن دا شیان به تاسې څنګه کوئ.